طالبان 2 میاشتو کې د شاوخوا 1.5 ولسوالیو د نیولو ادعا کوي، خو افغان حکومت یې ردوي. وسلوال طالبان ادعا کوي چې په وروستیو 2 میاشتو کې په 20 ولایتونو کې شاوخوا 1.5 ولسوالۍ نیولې دي. هغه لیست کې چې طالبانو یکشنبه رسنیو سره شریک کړی لیدل کېږي چې ډیری ولسوالۍ په تخار، بدخشان، بغلان، فاریاب او پکتیا کې نیول شوې دي. دا ډله وایي د تازه نیول شوو ولسوالیو پورې اضافه کېدو سره اوس د دوی تر واک لاندې ولسوالیو شمېر څخه څه باندې 200 ته رسېدلی دی. افغان حکومت په مشخص ډول د طالبانو لخوا په تیرو 2 میاشتو کې د نیول شوو ولسوالیو په اړه څه نه دي ویلي، او د BBC لپاره هم له خپلو سرچینو پرته له بلې لارې د طالبانو د دې ادعا تاییدول ناممکنه ده. خو د افغانستان د قرنیو چارو وزارت د ولسوالیو د ټولې جغرافیایي یا بشپړه نیولو ادعا ردوي. د یاد وزارت په خبرپاڼه کې راغلي ځینې وخت اړتیا په کتو افغان امنیتي ځواکونه په یوه ولسوالۍ کې له یوه ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي، او دا نو د ولسوالۍ د سقوط په معنا نه ده. خبرپاڼې زیاتوي په هغو سیمو کې چې طالبانو پکې پرمختګ کړی د لنډمهال لپاره به وي، او په وینا یې هېڅکله به دایمي نه وي. دغه وزارت په وینا په تیرو 40 ساعتونو کې په کندهار، فراه، پکتیکا او بدخشان کې څو ولسوالۍ بیرته له طالبانو څخه نیولې دي. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي له څه باندې 140 تازه نیول شوو ولسوالیو یوازې 3 بیرته افغان حکومت ورڅخه نیولې دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.